پېښه شوې حقیقي کیسه. یو اطرافي او صحرایي سړی چې عمر یې د 80 کلونو په شاوخوا کې و، په هغه ریل ګاډي کې سپور سو چې له قاهرې څخه اسوان ته تله. پر بل تمځای یا ټیسن یو ځوان او د هغه میرمن هم دغه ریل ګاډي ته راوختل او داسې معلومېدل چې دغه ځوان او هغې ښځې دې نوی واده سره کړی وي. ځوان او میرمن یې پر هغو کرسیو کښېنستل چې دغه سپینږیري او صحرایي سړي ته مخامخ وي. له بده مرغه د دغه ځوان میرمنې داسې لنډ پتلون چې پایڅې یې تر زنګنو پورې وي، چې په اوسنۍ عربي کې برموده ورته وایي، او داسې کمیس یا جاکټ یې اغوستی و چې لستونې یې نه درلودل. نو خود د ښځې ځیګر او اوږې ټول ښکاره وه. ځوان ولیده چې دغه سپینږیري او صحرایي سړی چې د عزت او احترام علامې هم پر ښکاره دي او د ده میرمنې ته مخامخ ناست دی. د لاس څنګل یې پر خپل زنګانه او د لاس خپړ یې تر زنې لاندې ایښې ده. لاس تر زنه ناست دی او سترګې یې وچې کلکې د دغه ځوان میرمنې ته په داسې ډول سره نیولې دي چې تا به ویل اوس به یې په خپلو سترګو سره سوری کړي. یوازې دا نه چې د ځوان میرمن د دغو کتلو څخه په تنګ سوه، بلکې د دې د خاوند قهر او غضب هم راپورته سوه او دغه سپینږیري سړي ته یې وویل د ځان عزت دې وساته، ته په عمر ډېر سړی یې او دغه کار چې ته یې کوې ستا سره نه ښایي. کشکې په خپله کرسۍ کې سم کښېنې او مخ دې زما له میرمنې څخه واړوې. خو هغه صحرایي سړي دغه په قهر سوي ځوان ته وویل زه تا ته نه وایم چې ته دې د ځان عزت وساته او دا ستا سره نه ښایي چې خپلې میرمنې ته دې د دغسې جامو د اغوستلو اجازه ورکړې ده. دا ځکه چې ته حر او آزاد یې. خدای دې وکړي چې ښځه به دې لڅه نه ګرځې. مګر دغه یوه خبره درته کوم، هغه دا چې تا په خپله میرمن دغسې لڅې جامې د دې دپاره اغوستې دي چې موږ یې ووینو او سیل یې وکړو، او دغه دی موږ هم ستا د غوښتنې سره سم یا ستا د غوښتنې سره برابر د دې سیل کوو. او که ستا په دې خوا بده ده چې ما خپل سر څه زیات ورنږدې کړی دی، دا زما ګناه نه ده، ځکه زما سترګې ضعیفه دي او ما غوښته چې ښه یې ووینم. د سپینږیري په خبرو سره د ځوان خولې ته قیزه ور ولوېده او هیڅ یې نه سوای ویلی، خو د میرمنې مخ یې نه پوهېږم چې له شرمه او که له قهره سور او شین کېدی، خاصتا چې بیا د نورو حاضرو خلقو اوازونه هم په دې سبب سره لوړ او پورته سوه چې د سپینږیري دغه د درس او عبرت خبرې چې ځوان ته یې وکړې خوښې سوې. د ښځې خاوند ته نور څه نه وه پاته بې له دې چې له خپله ځایه ولاړ سو او خپله میرمن یې ورسره رهي کړه تر څو له ریل ګاډۍ یې کښته سوه. په دغه کیسه کې هغو بې پروا کسانو لره عبرت پروت دی چې دوی یوازې دا نه چې په خپلو میرمنو چسپې او تنګې چادرۍ اغوندي، بلکې پر تنګو چادرۍ سربیره ښه رنګارنګ کارونه هم پر سوي وي، او بیا وایي خلق ولې زما ښځې ته ګوري، او دا یې هیر کړي وي چې د چادرۍ څخه مقصد ستر او حجاب دی، نه ښایست او نه چادري د دې دپاره اغوستل کیږي چې د شرم صفته انسانانو توجه راجلب کړي. عن حجابه لا وربي لن أبالي بل يقول عن حجابه أنه يفني شبابي. أي معنى للجمال إن غدا سل المنام بل يقول عن حجابه أنه يفني شبابي. والقرآن في أحيابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي ابنتي